دلته چې شل راوستمه ته لږ صبر وکړه، دلته څه ضروري کار دی ستا پکې هم پایده دا صبر وکړه، تعدي مه کوه. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. تا زما هغه کار وکړو؟ واه ستا هغه کار اوس داسې کار دی چې زه دلته هغه ګاګ ته ناست یم په لاره کې، نو اوس زه تاله هغه ماشومه برابروم او اوس دلته یو ګاګ را روان دی، بیا خلک شکیان کېږي، ته کټ که بیا زه تاسو سره وروستو خبرې کوم. صحیح شو، زر کوه، زه به پنجاب ته روان یم. ګل حسینه دا پورې ماشومه نه ده، دا ټاپي به والې که نه او دا به دې له ورکړي، نور غږ به ورته نه کوي، دا ټاپي له ورکړه او بیا راځه. ښه ټیک شو ځه. او زر راځه، زه دلته ناست یم. جنۍ ها دا واله دا ټاپي وخوره وږې شوې به یې. نه نه زه نه خورم. نه نه ولې نه خورې؟ چې چل دی ما ته کور کې وویل چې د چا د لاسه به چیشی نه خوري. ها واله دا ټاپي وخوره، دې کې چیشی نشته زما د خور په ځای. جینۍ خو ارتا وشوه، ته په دې ځای کې نه خلک څاره او زه دا جینۍ دې بر ځای ته راخېږم. ښه ټیک شو زه ورشه. زما بټوړی د سهار نه راوتی دی چې هغه به کوم ځای؟ مدیحه مدیحه ته به کوم ځای؟ مدیحه 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 ته به کوم ځای یې زما بټوړیه؟ ته ورځې که زه داسې بره ورپسې ځمه. دا خو ما سهار په سودا پسې رالېږل او دا خو 2 بجې شوې چې پلار له به یې څه جواب ورکوم، د ماشومې خو پته نه لګي. مدیحه مدیحه ته به کوم ځای؟ مدیحه تا خو سهار چیم نه دی څکلی، ته خو زما نه خفه تلې. ته ورځېږه دې کته لارې پسې ته ځمه چې دغلته به یې کته لبې کولې. ای زما بټوړیا ته به کوم ځای؟ دا خو اوس دلته بټو کې واړو سره لبې کولې چې تا به څه خوړلې ګوله به دي. ته به زما نه خفه شوی. زه خو نوره نشم ګرځېدی، ما په پانډو دل دی. ته به نور کله په دې پټو کې ناست وې. په بره دلته نشم راتلی، بره خو سپي دي. به ځانه کور ته ځم، هغه به ځانه راځي. یو بچوړي الله دې را پیدا که، الله دې مل شه. یا لکه دې خوا راشه، ته څه دغلته ناولي شانتې ناستې؟ ورشه دا بوتل واله په منډه منډه چیني نه اوبه راوړه، دا جینۍ به پنجاب ته رسول غواړي، دغه بوتل واله او زه دلته ناست یم، که څوک دنه خبر شو نو چامړه به دنه وباسم. زر راځه. ګل حسینه دا خو تا ډېر بد کار وکړو چې دې جینۍ له دې ټاپي ورکړه. ما څه پته وه چې دې ټاپۍ کې به نشئ، د دې به زما نه الله تپوس کوي. اوس دا جینۍ بچ کول په ما فرض شو، ځکه چې په کور کې به دې پسې مور څومره خفه وي، څومره خفګان به یې کړی.
او دې هلک په پردي څومره کورونه روان کړي او دا ماشومان یې به یې خرڅ کړي. نن به رانه دا کار ونه کړي. دا واله اوبه وڅښه. ښه ده چې را دې وړې وردېږه ډېر زیات تږی شوی یم. دا واله ګلوسې نه پرېسر خو ته دړ لاغی یبئ ماشومې پاڅه جینۍ زر کوه پاڅه. داسې کار دی چې دا یو خطرناک ډاکو دی. ما صرف ته الله د رضا لپاره بچ کړې او بیا یوازې د کور نه داسې یې راونوځې. اوس راځه چې زه تا کور ته ورسوم. چې هغه ماشومه څه شوه او هغه ګلوسین څه شو؟ ها ګلوسینه دوکه خو دې راسره وکړه. تا سره به زه ګورم، تا به زه پرېنږدم. ته ورته جیبونه ګورم. ملا موبایل څه شو او روپۍ څه شوې؟ زه روپۍ موبایل رانه ومې او د 10 لکو روپو چانس یې رانه ومس کو. ګلوسینه اوس به ګورو پرېږدم دې نه ده راغلم. ډېر ظالمان خلک دي. یوسف جان لالا زما لور راوله ماشومه وه. ما وې زه نه ځم. هغې ما ته وې امي ته لاړه شه مړه به دې کي ته لاړه شه. بیا ما پسې ابورولېږه. السلام علیکم ګرانو کتونکو. دا ویډیو صرف د خندا او د مذاق د پاره نه ده. دې ویډیو کې موږ یو ښه میسج ورکړی دی. انشاءالله تعالی تاسو به ترې زده کړه کړي. تاسو چې کله خپل ماشومان اسکول ته لېږئ نو د کور نه ورسره مشر یو کس خامخا لېږئ. بیا چې د اسکول چوټي کېږي نو د اسکول د ګیټ خواله ولځئ په خپل ماشومان ستاسو چې کومې خویندې دي لوڼه دي د هغو ډېر خیال ساتئ. نن سبا هغه دور نه دی، په چا هم اعتبار نه دی پکار. دلته چې اوس د ماشوم غواشه ده ډېر زیات یې خفه کړي. د 10 کالو ماشومه ده، د هغې مور بیا کالی خرڅ کو او انټرویو به تاسو کتلي او هغه 14 لک روپۍ برابر کړي. 14 لکه یې که داسې وي کاچې ډاکوانو له ویې وړه 14 لک روپۍ ته یې هم واخېستې. هغه لورې چې کوم وه د 10 کالو ماشومه ډېر زیات یې خفه کړي وو. د 10 کالو ماشومه د هغې بیا یو کس په بل خرڅه کړله، بیا بل په بل خرڅه کړله او بیا یې دې مور په مخ کې دغې د 10 کالو ماشوم سره بیا د کاچې ډاکوانو چې په چا خرڅه کړله دې مور په مخ کې ورسره بیا نکاح تړلی شو دی. په مور یې د دې ماشومې مور چې کوم وه هغې باندې بیا ډېر زیات تشدد شو دی، ظلم پې شو دی. د اخر پښتون سره دا ولې کېږي؟ تر څو پورې به د پښتانه چې زموږ په خپل ملک کې دا حل زمونږ د ملک دا پاور چې کم دی دومره طاقتور دی چې هندوستان له ډغره ورکولی شي او د کاچې ډاکوان نشي ختمولی. نوره فیصله په تاسو د لوی الله په امان.